بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به ملګرو دا وخت تاسو هغه په سکرین باندې کتئ شئ نسیم شاه کوم چې هغه دا وخت بیمار دی او په هسپتال کې هغه داخل دی. نو تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوم چې یا نسیم شاه چې کوم دی هغه په خپل خصوصي دعاګانو کې هغه ضرور یاد ساتئ، ځکه چې کوم وګورو نو T20 ورلد کپ چې کوم دی هغه هم را روان دی. نو په هغې کې چې کوم دی که نسیم شاه نه وي نو زموږ د پاکستان کوم ټیم چې دی هغه به ډېر زیات نیمګړی وي. نسیم شاه چې کوم دی هغه د خپل پیج نه هم هغه خپل تصویر هغه شیر کړی دی په کوم کې چې هغه هسپتال کې داخل دی او یو ډریپ هغه ورته لګېدلی دی. تاسو کتی هم شئ. بل طرف ته په سوشل میډیا باندې په هغه پسې مختلف قسمه خبرې هم خورېږي، یعنې خلک پکې وایي چې آیا نسیم شاه هغه مړ دی او څوک یو څه وایي او څوک بل څه وایي. نو د نسیم شاه په هکله چې کوم خبر دی نو هغه دا دی چې نسیم شاه صرف او صرف داسې هغه تبې و، نو د هغې د وجې نه هغه په هسپتال کې هغه داخل کړی شوی دی. نور کمې افواګانې چې په سوشل میډیا باندې روان دي نو هغه ټول دروغ دي، په هغه کې څه قسمه حقیقت هغه نشته. نو دغه خبر و هغه تاسو له درکاو د نسیم شاه باره کې کوم خلک چې خبر شیر کوي نو په هغې کې داسې حقیقت ریالټي نشته. نو دغه تصویر او کومه ویډیو چې هغه هم تاسو ولیده نو امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به مې لایو کړو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.